په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد د چنګاښ په 9 ننګرهار ولایت رسنیو دفتر کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په دې ولایت کې خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه صفر ته راښکته شوې او په دې برخه کې د ولایت مقام د هڅو ستاینه وکړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ختیځ زون مشر شیرشاه همدرد وایي چې په ننګرهار ولایت کې خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه صفر ته راښکته شوې. د معلوماتو د ورکړې په برخه کې د ولایت رسنیو دفتر د هڅو ستاینه وکړه، خو له خصوصي سکتور ادارو یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې خپل فعالیتونه چټک کړي. دغه راز په تېرو شپږو میاشتو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لا هماغسې په خپل ځای پاتې وي او د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر نه پرته نور په ټولو ادارو کې موږ دا ستونزه درلودله. د اکثره ادارې چې په خپله د دوی خوښه وو اطلاعات به یې ورکول، ولې کله چې به خبریال اطلاعات غوښته په دې کې به یا پلمې جوړېدلې او یا به هم په وخت باندې معلومات نه ورکول کېدل، چې دا موږ لپاره د اندېښنې وړ دی او په دې برخه کې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. د دې اصلاحاتو دپاره د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه په خپل ویب سایټ کې د آنلاین شکایت یو فورم یا یو پاڼه درج کړې ده چې زموږ ټول خبریالان کولی شي چې افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې ویب سایټ ته لاړ شي او هلته په دې پاڼه کې خپل شکایت مستقیما ثبت کړي. دا شکایت ستاسو شکایت په هماغه لحظه او په هماغه ساعت په اتومات ډول اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون ته ځي چې هغوی بیا یو څه اجرایوي صلاحیتونه لري چې پرې اقدام کولی شي. نوموړي د 2020 کال د لومړنیو میاشتو په بهیر کې د خبریالانو پر وضعیت، د کورونا ناورین پر معلوماتو ته د لاسرسي، د سولې خبراتورو او بیان ازادۍ، د ټولنیزو رسنیو د قانون تازه طرحې او یو شمېر نور برخو کې معلومات وړاندې کړل. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر همدارز له دولتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې خبریالانو سره لا ښه چلند او د معلوماتو په ورکړه کې ورسره لازمه همکاري وکړي. د دې کنفرانس پر مهال خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمېر ستونزې هم شریکې کړې او دغه راز پوښتنو ته لازم ځوابونه وویل شول.